افغانان ورونو نننۍ ویډیو زما مبارزین او رمباړزین خیاطان او د چمچو په باره کې ده. مبارز هغې ته وایي چې په جمهوریت کې راپاڅېدلي ظلم ته ظلم ویلي او روا ته روا ویلي او ناروا ته ناروا ویلي، او د طالبانو په اوسنۍ اداره کې چې ظلم ته ظلم وایي او د ښه کار ته ښه کار وایي، نو هغې ته مبارز وایي. زه ځان ته مبارز نه ویم، خو الحمدلله د ولس په کومک، د الله په کومک او د ولس په کومک تاسې راته مینه راکړې او زما 90% خبرې رښتیا شوي. دلته مې دغه ویډیو را پیدا کړه په یو یوټیوب کې، دا تقریبا 3 کاله مخکې ما ډکه کړې، او په دې ویډیو کې ما دا خبرې کړي چې انشاءالله زورواکان، جنګسالاران، قوم پرست دا به ټول الحمدلله د دې ار نه وځي او دلته به نور افغانان راځي. طالبانو ته مې اشاره وه، نور افغانانو ته مې اشاره وه. 3 کاله مخکې مې دا خبرې کړي او هغه کار وشو، خو ما نه غوښتل، دا زما فکر او سوچ نه و چې طالبان به ټول حکومت اخلي او د ټول هر ته به مولیان راځي. په دې خبره کې زه غلط شویم، خو زه دا بیم یم. نن یو تاریخي خبره تاسو ته بیم کوم افغانان ورونو، یې تاریخ یاد ساتئ. 8 تاریخ دی د 10 میاشتې 2022 کال د طالبانو حکومت هم زر ختمېږي، ځکه چې دې نظارما ټوله زما دا کوک بار دی، کوک بار تر خپل منزله نه رسېږي. نن دی که سبا دی او دا ملک د زرغون شاه دی، ځکه دین چې دی دې مروره امقه کارونه کوي کوم چې زورواکانو او جنګسالارانو کول. زه خپله د جمهوریت سپورټر وم، زه خپله د ملي اردو مینوال وم، ځکه ما ته د طالبانو د ادارې نه ما ته هغه جمهوریت ښه و، ځکه دنیا سره په رسمیاتو پېژندم، دنیا سره وصل وم. د نش نظام نه فاسق او فاجر نظام وایي ښه دی، نو دا د اوسنۍ اداره خو نشته په حساب باندې. خو ما ته افسوس په هغه خلکو راځي چې د اشرف غني صاحب په وخت کې به ما 80% نیوکې په جمهوریت کولې، 60% به ما په طالبانو کولې. په هغه خلکو راځي چې په هغې وخت کې به چې خالد اشرف غني صاحب یا په جمهوریت باندې به معمولي نیوکه وکړه، دلته به راغله تا ته به په لایفونو کې توهین کوو، تا ته به یې کنځلې کولې. زه خو وروره خیاط نه یم چې اوس ما ته لیکل کوئ د طالب ښه وزم زه ستایم. اوس هم زما ویډیوګانې ګوري چې کوم طالب ښه خبرې وکړي، کوم د وطن خبره وکړي، د افغانستان د جوړې خبره وکړي، د تعلیم خبره وکړي، د هر شي خبره چې وکړي زه یې ستایم. زه خو څه خیاط نه یم سیا مهربانه چې دلته له بعضې غوندې کښېنم چې طالب زنده باد او اسلامي امارات دی او شرعي نظام دی عمري نظام دی، د دروغو خبرې دلته وکړم. طالب ځان خوشحاله کړم یا ځان ورته نږدې کړم چې زه ستا ډېر همدرد یم. دا همدردي نه ده، وایي دشمن به دې دوست به دې وجړئ او دشمن به دې وخندئ، چې دوست یې تا له به رښتیا خبرې کوي. او همداسې په پخواني نظام کې ما څه خبرې چې کړې وې الحمدلله هغه ټولې رښتیا شوې. ما څه دا ټولې ویډیوګانې زما پرتې دي. نو خبره دا ده چې دلته ما ته چل مخه وایي چې ته وروره د طالب سپورټر یې یا ته د جمهوریت سپورټر یې. ما حق ویلی دی، په هر ځای کې مې ویلی، زما ویډیوګانې پراته دي چې امریکایانو بمباري کړي، نور ظلم شوی په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې، په هر یوانې مې ویډیو ډکه کړې. او همدغه شان دي اوس د طالبانو په دغه اداره باندې نیوکې کوم. دې ته مبارزه وایي، ځکه موږ او تاسې به خدای ته ورځو. په دې خیاطۍ وانې او په دې چمچګرۍ وانې ته د الله نه نشي خلاصېدی، او دا ولس پوه دی، هم طالبان پوهېږي، هم جمهوریت والا پوهېږي چې څوک خیاطان دي او څوک مهربانه مبارزین دي. نن زما خبرې رښتیا شي، دا ویډیو تاسې واورئ او ولس سره شیر کړئ چې ما 3 کاله مخکې د دې خلکو په باره کې څه ویلي. شکر د الله نه راضي یم او ولس ستاسو نه ډېره مننه چې زما ویډیوګانې شیر کوئ. باید د رمباړزینو او د مبارزینو سره فرق وشي. څوک چې رښتونکې مبارزه کوي هغې ته زما سلام دی، چې حق ته حق وایي او ناحق ته ناحق وایي. دا زما د لاسه نه کېږي چې پلانې رحم الله حفظ الله طالبانو دغه ته د چمچګیري وکړم. سم کار دی سم کار ویم، غلط کار ویم، په ما باندې خپل پرمیشنونه ملته عملي کوئ. د نر غونډه کې نیوکه پرې کوم، دا زما حق دی او دا ویمه چې افغانانو ته باید موږ رښتیا ویو، لکه قبر ته به ورځو. دا ویډیو تاسې زما وګورئ 3 کاله. سلامونه او نیکې هیلې. افغانان ورونو تاسې به کتلي چې دانش سرور د اشرف غني صاحب دویم معاون د پښتنو قهرمانانو اتلانو زموږ مشرانو باره کې ډېره سپکه خوله خوځولې. اول خو دانش سرور ته دا ویو چې پاسپورټ به دې راوالي، ټکټ وکټ دې ځان ته کوه چې د کوم ځای نه راغلې هلته ده. ستاسې شپې دلته ډېرې کمې پاتې دي. دې ارته انشاءالله داسې افغانان روان دي، داسې خلک چې رښتینکي بچي د افغانستان او اصلي افغانان روان دي. ستاسې غونډه کې د تصورو، ستاسې غونډه کې د زورواکو، ستاسې غونډه کې د چورواکو، هغه د 2 نوي نه تر 6 نوي پورې ستاسې حالت موږ لیدلی. ستاسې نور دلته ځای نشته په افغانستان کې. دلته زلزله را روانه او دې زلزلې ته صرف نران افغانان ټینګېږي. زه د یوازې طالب طرف ته اشاره نه کوم، زه ټول افغانانو ته دا خبره کوم چې انشاءالله دلته داسې خلک دې ته را روان دي چې انشاءالله تاسې به وګورئ. خو زه دا یو خبره کوم افغانان ورونو، دا ادارهګان ورونو ته ویم چې هېڅکله موږ تعصب نه کوو، موږ تاسو ته احترام لرو. خو ګوره پام کوئ، ډېر هوښیار اوسئ چې همدغه شان دي مشران که په پښتنو کې وي، که په تاجکو کې، که ازبکو کې وي او که په هزارو کې وي، همدغه شان دي خلک موږ او تاسې په جنګ اچوي او دوی همیشه د دې خبرو نه استفاده کړي. دانش سروره ته دې خپله خوله وینځه، ته د ملي قهرمان چې ټوله دنیا به دي احمدشاه ابدالي په باره کې څنګه خبرې کوي. خوله دې وینځه چې د داود خان باره کې خبرې کوي. شهید داود خان چې دنیا مني
چې د هغې حکومت پاتې اوس په افغانستان د یورپ غونډه کې جوړ وي د احمدشاه ابدالي چې د انډیا په ډیلي پورې حکومت کړی ته په هغې خبرې کوې د ملا عمر صاحب چې دنیا یې مني چې د 92 واره تر 96 پورې تاسې په دې کابل کې هغه ناروا عملونه کړي هغه ټول دنیا ته معلوم دي ځوانانو په حقیقتونه ویوئ او خدای پاک یو ملا عمر صاحب ته پیدا کو د دې ټغرې درته غونډ کو دا هغه خلک دي هغه تعصبګر خلک همیشه د دې شي نه دي استفاده کړي چې دې 92 واره چې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شو تر 96 پورې په دې کابل په کډواله باندې بدل کو په کابل کې 14 حکومتونه جوړ کړي افغانانو د خلکو په سرونو باندې میخونه ټاکوال د ما په خلکو نه سینې غوسې کړي په مړو باندې اتلونه او ډانسونه وکړه تاسې خو هغه خلک تاسې موږ ته معلوم ناستئ نه لټینو ستاسې وخت کم دی نور بسترې راخلئ ستاسې په ډیار کې نور حق نشته دی تاسې دا 13 کاله وحشیتوب وکړو په خدای مې د قسمي که نه روسیانو دومره ظلم کړی او نه امریکایانو دومره ظلم کړی څه کم ظلم چې د 92 واره تر 96 پورې دغه زورواک او دغه چورواک او دغه دانشتروار غونډه کې خلکو کړی تاریخ هم معلوم دی دې ځوانانو ته به معلوم نه موږ ته معلوم دی خدای قرآن ته وګورئ نور هم په لانجه مه اړوئ دغه تعصبي خبرې کوئ تاسې خو به راتښتئ خارج ته پاسپورټونه هم جب کړي دغه پښتانه وزاره او تاجک او ازبک او ترکمن په خپلو کې په جنګ اړوئ نالت ټي وي ستا په مخ باندې دانشتروار او اشرف غني صاحب ډېر ظلم دی وکړو پښتنو سره ډېر ظلم دی وکړو افغانانو سره زموږ په خارج کې کم ځوانان وي نو ټول وړه دې مات کړو ځکه داسې ډاکوان دي ساتلي دي خیله سره ناست دي او موږ تا سره مینه لرو ده موږ ویلې ته به داسې خلک ختمې تعصبګر او دغه شان دي زورواکي اشرف غني صاحب زموږ زړونه ته والله چې عذاب کېږي لکه تا یو کار هم د دې ځوانانو ته دې ونه کاته په اروپا کې چې ناست دي په تا باندې مړو مګر تا د هغې په مقابل کې د هغې ته زړونه دې ورته غوڅ کړه د زړونو ازار دې د دې واخیستو ځکه داسې خلک دې کېنولي چې اوس زموږ د مشرانو بېعزتي کوي دغه د علیپور څوک دی د همدې دانشتروار سړی دی که نه دی ولې حقیقت نه دی